نو د ابوبکر چې چاته د اسمان نه سلامونه راځي دغه نه لوی چرته څوک ویا به پیدا شي. اوس د دې عقل ته ګوره، پیغمبر ورته وایي چې تا ولې زما په دې نبوت منلو کې څه چیړو نه کړو؟ هغه ورته ویل چې دې چیړ مې ځکه ونه کړو چې تا ما سره ورکوټی لوی شوی. په یو کلي کې مکه معظمه ډېر وړوکی غوندې ښار دی، نو په یو ښار کې سره لوی شوي یو، نو تا په دې 40 کاله کې د بچپن نه واله تر ننه پورې په هسې خبره کې هم چېرته دروغ نه دي ویلي، نو دا اوس خو د دین خبره وه، دې کې به څنګه دروغ ویل؟ دې عقل ته اوس ګوره چې ما ستا ټول ژوند مطالعه کړی دی او ما سره دې ټوله زندګي تېره ده، نو په هسې خبرو کې دې چېرې دروغ نه دي ویلي، نو ته به په باب د دین کې څنګه دروغ وی؟ سردار کونین ورته وفرمایل چې انت صدیق. ابوبکره تا د نن نه لقب چې دی صدیق شو. صدیق دا معنا چې د پیغمبر په ړومبی وینا باندې تا ایمان راوړ، او په اسلام کې اول سړی دی په سړو کې چې هغه ابوبکر صدیق دی چې دا اول ایمان راوړی. عزیزانو دا د ژوند عالم، مال حال ټول قربان، ټول 40,000 روپۍ ور سره پاتې چې حکم وشو چې مکه پرېږدئ مدینې ته لاړ شه. مدینې ته چې لاړه په هغه 40,000 روپۍ هم د بیت المال دپاره ځمکه واخیسته چې د دې ځمکې که څه حاصلات راتله نو هغه به په عامة المسلمین باندې خرج کړي، ذات لا نه، د بیت المال په نوم یې واخیسته. نو دی داسې شو چې اغوستې جامې هم نه وي. یو ورځ د ببرې شړی لنګ والی، لنګ یې والی دی، نو اوستن او تار نشته چې هغه سوري په هغه لنګ کې پې وګڼي. نو د کیکر ازغي که تاسو لیدلي هغه ډېر اوږده اوږده، نو په هغه لنګ کې چې کوم سوري و نو هغه د کیکر ازغی پکې داسې پیلی او په هغې هغه سوري ټپ کړي. په دې کې چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام راغی. چې جبرائیل راغی چې ګوري رسول الله ورته، نو جبرائیل هم هغسې د ببرې شړی لنګ والی چې لنګ یې والی دی. نو پیغمبر ته تپوس وکړو چې دا لنګ دی څنګه نن والی دی؟ نو جبرائیل امین ورته ووی چې یا رسول الله، نن د ابوبکر لنګ د الله دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملایکو ته حکم کړی چې تاسو هم داسې لنګونه ووایئ. عزیزانو د عقل عالم ګوره او بیا د عمل عالم ګوره. بیا دغه ابوبکر چې څه وخت کې امیر شو، د ښار نه بار یو بوډۍ ښځه اوسېده. ښځه بوډۍ اوسېده، نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بوډۍ له به کوټه جارو کړه او د هغې منګوټی به یې واغستو، چینې ته به لاړو، اوبه به یې وله راوړې او قجورې او ستوان دا به یې ورته کېښوو او دی به ترې لاړو. عمر فاروق فرمایي چې زه یو ورځې چې په خپل ټایم لاړم، خپل ټایم نه لږ مخکې لاړم، وختي لاړم. چې وختي لاړم چې ګورم مانا سوا یو بل سړی لګیا دی، هغه بوډۍ له کوټه جارو کوي.
نو زه ودرېدم چې دا څوک دی چې منګوټی راواغستو اوبو پسې روان شو نو چې په مخ راغی چې ګورم فیضا هو صدیق نو هغه ابوبکر صدیق حضرت عمر وایي چې د تهجدو د ټایم نه به مخکې ما نه مخکې ابوبکر صدیق تلو دې بوډۍ ته به یې کوټه جارو کړه. عزیزانو عقل چې کومو قومونو کې وي او فهم په کومو خلقو کې وي داغي د دولت هم دا عالمي او داغي د عمل هم دا عالمي. د پیغمبر د وفات نه وروسته دا ابوبکر صدیق چې څه وخت کې امیر شو نو سهار دنه بیعت وشو چې ته د ټول عرب دنیا امیر شو او د پیغمبر جانشین بتای. مازیګری صادری پوگا چولی دی او بازار تروان. عمر فاروق په مخه ولا راغی چې اینا چرته و زما دا صادری خرصومه بازار کې چې لګبال بچ لپاره سوړ راوړم او بیا د نور خدمت کې مشغول شم. سار ته بیعت شوه ده. بیعت معنا پیژنئ حلف وفاداری چې په پاکستان کې ورته وایي. حلف وفاداری ستاده وزیران چې حلف وفاداری علی نو 3 میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو. هغه ورځ د پی ډبلیو ډي او سړی راته وایي پناه په خدای ده ټوله پی ډبلیو ډي د وزیرانو نه اوزګاري الاداراتا گلیزرو لگاواو الاداراتا فریجونو لگاواو الاداراتا راډونو لگاواو الاداراتا پیپونو لگاواو الاداراتا قالین حتی خدای په عظیم قهر ټوله محکمې دوی سره اخلي. نو مالی ټیک دا کړه مونږ به د چانه سګي لکو چې محکمې د وزیرانو په خدمت کې اخته دي نو هغه محکمې به د قوم سره خدمت کوي. اولن داسې تیر شي اوس چې بار وځي دا کوارټ روډ باندې داسې سیول کوارټرو طرف ته په دې سړک تاو شي. دا سړک لږ وګورئ نیمه حلال مردار کړی دی او نیمه پرېښی. سیول کوارټرو سره وګورئ مشینری ولاړه ده په نیم موړې دي نیم باندې باجری اچولې ده او نیمه موړې لا همداسې پرتې. یو کنال سړک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړیږي الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسمانی عذاب نازل خدای دې دوی تباہ او برباد کړي. دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی دا ګڼکپا دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو د دنیا غلا او حرامیان پکې ناست. کارپوریشن د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده. کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټي روډ باندې کول هم غلا پکې دننه ناست. بلب غواړي نشتا که بمبه غواړي نشتا که پیپ ماشتي لس ورځې به برړېږي پیپ لس ورځې برار به یو په سړک به اوبه رواني کله کونسلر پسې منډې واو کله پیپ فټر پسې منډې واو هلکه سټ تندر در باندې پرېوتو جی یونین نشتا په کارپوریشن کې یونین نشتا نو د علاقې خلک چندو کې او یونین بازار نوالی آپ کې ولګئی برار بند. اته ورځې وشوې اته ورځې چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند دی. اته ورځې وشوې دریاب ولاړ دی دریاب د اوبو که ښځې ځیم پرتوګ به وباسي نو هله به پکې تېرېږي او که سړي ځیم نو پرتوګ به وباسي هله به پکې تېرېږي. نو خلک په پردو لارو په کورونو په دیوالونو راوړي. اته ورځې وشوې زمونږ مالای کې روډ بند. پرون مې د کارپوریشن چیف افسر ته ټلیفون وکړو چې کارپوریشن خو په ایټم بم ولګېدو اوس خو ته ناست دی څنګه چل دی ویلې چې بس دا هلسک درد
بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړو بیا مې ورته د چیف سیکرټري په پرایویټ سیکرټري ټلیفون وکړو هغه ورته وویل چې دلته چیف سیکرټري ته جرګه راغلې ده او لالازار کالوني کې روډ بند دی ویل درله درله تر ننه لا نشته تر ننه تو لعنت پاغه قوم چې چا دوی له ووټونه ورکړي لعنت پاغه ملک لعنت او توکاړي توکي پاغه ملک چې د چا دا نظامي او د چا دا حالت کارپوریشن دی او کارپوریشن دی او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي میر د چا په کور کې جوړیږي تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کارپوریشن چواړه غواړه نشته ویڼه ډکی منت درخواستونه زاره اله جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډیری پراته دي و یو سنډاګانې نشته او درې میاشتې پس به دا سپی قوم بیا د خلکو پسې ټوکرای کیږي او بیا به کارپوریشن جوړیږي او میټینګونه به د سنگ مرمر په بنگلو کې کیږي او د میر انتخاب به کیږي زای خدایم بیخ بنیاد باسا چې هغه د صدام حسین اټم بم په مونږ راوغورځوي نو ډېر به ښه په مونږ یې راوغورځوي په دې حرامي ملک دا د ملک وی او د سړي زامن وی دا به داسې وي هر سړی دیاړي پیدا کوي هر سړی ابو بکر صدیق خو صادر ځکه خرڅولې چې په خپل لاس اوړو عالم کور ته نو بیا به د قوم خدمت کوي دوی ښځې د دوی ښځې دا شاملات چې دي هغه ښځو له چې دوی غلې ونه کي هغه امبرسرۍ میخې به ساتي په څه دا سړي ښځه وګوره بوره ده دا د سور بچي او دا د سلطنات بچي دا ښځې چې په 300 روپۍ سر جوړوي په صدر کې راشي که نه بېغیرت قوم د ما سره صفایي وکړي غوندې که دا رښتیا د ډم زامن نه وي ما سره د صفایي وکړي چې په صدر کې هلته ودروم چې په بنزونو کې د چا ښځې راځي او په 300 روپۍ یو ښځه سر جوړوي مونږ خو په 2 روپۍ سر کله وکړو البته دا میلوګان هلکان چې دي دا د میلو سرونه چې پرېښي د دې قیمت به لږ زیات وي د ښځو سر په 300 روپۍ جوړوي ما سره د صفایي وکړي که د داسې بې غیرته قوم دا قوم که دا د سړي زامن وی دا به نن د امریکې په غېږ کې کېناستې د صدام حسین خلاف یو صدام حسین دی چې صدر بوش ته یې پیزوان اچولی دی په پوزه کې په چل یې نه پوهېږي کږه خوله ګرځي راګرځي پوهېږي چې څه چل ورسره کوم ما ووې چې امام ابو حنیفه پروت دی په بغداد کې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پروت دی په بغداد کې امام شافعی پروت دی په بغداد کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په بغداد کې پروت دی پاغه با امریکا بمباری څنګه کوي بیا لعنت ته پاغه مسلمان قوم نه چې په امام ابو حنیفه په قبر به بمباری کیږي او زبد امریکای مرګره ما لعنت دی نه پاغه قوم بیا د پیرانی پیر صاحب په قبر به د امریکای بمونه راغورځيږي او زبد امریکای سره وګه پوګه مرګره ما دا زمون ملک دی او دا زمون وطن دی نن
نواز شریف د اسلام په نوم په دې ملک کې ووټ ګټلی دی اسلامي جمهوري اتحاد نومې پیښی دته پکار نه دی چې پیر په ګاړه بیان ورکو چې زه به شریعت مخالفت کوم چې د شریعت مخالفت څوک کوي سړی فورا نیول پکار دي که نه بیا ستا وزیر اعلی جام صادق د سند په اخبار کې بیان ورکړی چې 6 بجو نه وروستو زه بېهوشه یم د شرابو نشه کې ماله نږدې مه راځئ په ځان یې په خپله ګواهي وکړه که نه تاسو چې پرون په ډرایورانو شریعت آرډیننس نافظ کړی دا وزیر اعلی د پنجاب څه بلا دی د سند راونیسئ او په دوره یې ووهه که اول خو شریعت په خپل وزیر جاری کا ډرایور درته مورمړی پلارمړی ښکارېدو نو 1,70,000 به ورکوي او پیانې به ورکوي هغې له تالي سټ او یو 2-3 سپي هم پیدا کړي په ټي وي باندې د هغې باسونه کول شریعت چې راځي اول به په سنډاګانو جاری کوم د چا ښځې چې امبرسری میخي اول به دوی ځوړندوم دا شوقي ډمان به اول ځوړندوم د بډبېرې بیس کې چې هغه شپه کم کار شوی دی د لاهور او د پنډۍ ډمې پکې ګډېدې اول به دوی ځوړندول غواړي دا کم سن شروع شو د دې کال په لومبۍ شپه په پنجاب کې شراب شاټ شوي چې نوی کال شروع شو دومره شراب ستا په اسلام المؤمنین اسلام آباد کې څکلی شوي چې بازار کې شراب نه ملاوي دا خبره ملا په اسمبلی کې وکړه دوی نه په اخبار کې راوسته او نه په ټي وي نو بي بي سي د لندن نه پې وویلې تاسو پوه شوئ نو خدای به نور که خیری خرابوي پرېږدیم نه دا اسمان ارادې تاسو ته ښې نه دي ښې نه دي درته د باطلو ملګري پاتې شوي یې او د باطل ملګرتیا کوئ ښه ورځ به نه ګورئ هر شیله به جاړئ هر شي فلحال جاړئ نه اول خو دې بېغیرت نظام ته وګوره د انګریز په زمانه کې د جماعت د بمبې بل انګریز معاف کړی دا ریکارډ وګورئ تاسو انګریزانو قانونو چې جماعت لا چې کومه بمبه تللې وي د هغې نه به بل نه هلی هغه خبره تر اوسه را روانه ده د جماعت د بمبې بل نشته دا معاف کړی انګریزو 43 کاله کې که دوی کې ایمان وی ایمان په کار دا نه و چې د جماعت د بجلی بل یې معاف کړی نه جماعت له موږ خیرات غواړو چړک خبره ده پوس پرې کړو دا وروره کوټه کې یو سړی ناست و چې څوک به دننه ورغی غړپ پوزه به یې پرې کړې هغه به داسې پوزه نیولې ور وبوته بل به ورته ویل چې خاندي لګیا دی خوشحال روان نو بل به ورننوتی غړپ هغه نه بیا بل به ورته غړپ 100 کسونه یې پوزې پرې کړې او یو بل ته یې حل نه وي خیال دې راغی دا یو بل ته نه وي چې دننه مه بیا هغه وي چې زما غوسه ده چې دې ټولو نه غوسه نو زه وایم چې په موږ خو دا حال پکار دا دی زما د جماعت سی ډي والا دا د کارپوریشن منسټران د دې دفتر ته دا ډېري سبا سار وختي چې پرتی چې لعنت ستا په کارپوریشن او ستا د کارپوریشن په عمله باندې کم ځای چې وکني مردار کړي بجلو والا که ځای وکني مردارې پرېږدي که ټلیفون والا یې وکني مردارې پرېږدي که سوی ګیس والا یې وکني مردارې پرېږدي که کمیټۍ والا یې وکني مردارې پرېږدي و د خدای په قهر واورئ وای فنډ نشته د چا مور فنډ خو به دې ملک ته ټینګ شي فنډ به کوم ځای فنډ خو ټول دویوالو پیپل ورس پروګرام کې ورشه د خلکو نیستی غوڅې اوس دې نظام کې ورشه د خلکو نیستی غوڅېږي لګیا فنډ کوم ځای نه راشي دا عرب ملکونه خو نه دي چې پکې د تیلو کوي دي او
تیل به خرڅو فند به راځي فندونه خو ټول دوی راځي دوی یې ووایي اول دې ته خیال وکړي چې یو ټیکه چې ټیکهدار ته میلاو شي یو ټیکه د اورسیر نه واله تر چیف انجینیر پورې دوی د پاره 100% ټیکس دی د اورسیر نه واله تر چیف انجینیر نو نیمه پیسې د ټیکې خو د اورسیر نه تر چیفه پورې تقسیم شي په نیمه کې نیمه به ټیکهدار نو روپۍ ده روپۍ که اتانې دوی بیا یوړي اتانې پاتې شو اتانې کې یو څلور انې به ټیکهدار هم ګټل غواړي په څلور انې به تاله کار څه کوي دا د ملک حال اوس دعا کوي چې خدای پاک امریکا تباه کړي مونږ تباه د امریکې د لاسه مونږ غرق د امریکې د لاسه خدای دې امریکا سره د مرګرو تباه کړي او عرب د جناب محمد رسول الله قوم دے صدام حسین یو مرد آہن خدای پیدا کرے دے دا امریکے دا پارا یا اللہ تے ابلا مضبوطہ کے یا اللہ تے ابلا مضبوطہ کے یا اللہ دا کافر بیڑا تباہ کے خدای مسلمان ورطا ٹکستر گئے مکے یا اللہ اغا عذاب پا امریکہ راولے کم عذابونا دی چی پتیر شو قومون راوستی خدایا د مسلمان قوم د امام صاحب د قبر او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر خدایا د دې قابل ندی چې د امریکې بمونه پر اوریږي یا الله دا پیرانی پیر صاحب دا پاک ژوند په خاطر د امام ابو حنیفه دا پاک ژوند په خاطر خدای امریکا په خپل کور کې تباہ او برباد کړي چې الله پاک څو وخت کې د انسان د پیدایش اراده وکړه نو ملائکو داغه خلاف کو اللہ تعالی ته فرمایل چې ته پزمکه باندې بنی آدم ما پیدا کوا زکه چې غیب په دې ازمکه باندې فساد کوي د یو بل وینه په پناه حق توي یا الله ستاد عبادت او د تسبیح وغیرہ د پاره مونږه کافی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك دې مقام باندې دا سوال واره دي ده چې دا خبره د الله او د ملائکو منځ کې څو وخت کې دي نو دا وخت کې آدم علی السلام موجود نه و نو د سړی په غیر موجودګۍ کې څوک چې د چا بد وای نو دې ته غیبت ویلې شي نو ملائکو د آدم علیہ السلام په غیر موجودګۍ کې د بنی آدم غیبت ولې وکړه حالانکه ملائک چې دي دا معصوم مخلوق دی دا د ګناه نه پاک مخلوق دی او غیبت چې دی دا ډېره عظیمه ګناه ده نو ملائکو دا ګناه ولې وکړه دا یو سوال عزیزانو دا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے او بیا داغے جواب کرے اگا وہی چی دا غیبت نو دا یو رائے و دا ملیکو چی یا اللہ مونگ تا سر برائے راست تعلق دے ستا انوار و تجلیات ار وقت گورو
نو مونږ له تصور هم د یو غلطۍ نشي کېدی. بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستا او د هغې په منځ کې به حجاب وي، نو هغوی به تا ګوري نه، نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هېڅ ګناه باندې هم صرفه نه کوي، قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي. اللہ پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څیزونو باندې چې په هغې تاسو نه پوهېږئ. تاسو چې ما ګورئ او غلطي نه کوئ نو دا دومره لوی کمال نه دی. په دې بني آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطي به نه کوي. کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطي نه کوي. دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطي نه کوي. تاسو خیال راغلی؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا په حقیقت کې غیبت نو، دا یو حکایت و چې یا الله سنا چې هغه خلق تا نه ګوري او بیا ټوله ځمکه د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دې وجې نه عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام الله د هر قوم پیغمبر د هغه قوم د جنس نه پیدا کړي او د هغه قوم نه پیدا کړي. بیا د هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړي دي، قوم د پاره یې څه کړي دي، او د الله د مرضا او د هغه د رضا د پاره یې څه کړي. اسې به طور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نه منډې کړې او قوم ورپسې و چې راویني سي او مړې کړي. د چې منډې کې نو د یو ونې نه پناه وغوښته او ونې ته وویل چې ما له پناه راکړه، نو ونه داسې شق شوه او دی پکې ورننوته، ونه بیا یو ځای شوه. دې قوم یې څه چل وکړو چې د ونې په دې منځ یې اره کېښوده، چې اره یې کوي منځ کې چې دوه نیمه شي. الله پاک په دې ونه کې وویل ذکریا علیه السلام ته چې تا پناه د ونې نه وغوښته، پکار دا و چې ما نه دې پناه غوښته، تا ونې نه پناه وغوښته، اوس به غږ نه کوي. که دې غږ وکړو دوی به دې اره کوي، ته به په منځ دوه شي. که دې غږ وکړو نو د پیغمبرۍ د لیست نه به دې نامه وباسه. ذکریا علیہ الصلاۃ والسلام غږ نه کوي، اره پې ورغله په دې خېټه او ونې سره یې اره کړو او دوه نیمه یې کړو. تاسو خیال راغلی چې تا ته پکار دا نه و چې تا ونې ته ویلې چې ما له پناه راکړه. زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړې؟ ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، زلیخی په جیل کې اچولې دی او دی د خوبونو په تعبیر ډېر ښه پوهېده. یو سړي خوب لیدلی او ده ته یې وویې، ده ورته وویل چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاه په ډیوټۍ کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاه ډیوټۍ کې به لګې. یوسف علیہ السلام ورته وویل دې هلک ته چې د بادشاه ډیوټۍ ته ورشي
नो लग जमा शपारस वर्ताओ का चिदासी यो अलग पे जेल के प्रोते कमाम द जेल न बस अल्लाह तदा खबर हम खानशवा यूसुफ अलैहिस्सलाम तवे च जमा पे मौजूद गए के ता दा कैदी पखला बादशाह त शपारस वले हो नो बादशाह ऑर्डर को चिदा अलग चिकम यूसुफ पे जेल के लिए दा 2 लस्काल नौर कैद 2 लस्काले के नो अजीजानो अर्ज में दाओ चिद पैगंबरानो तुमरा गुंदे अदा खुदा पाक वर सरा बरक्स दा करी दी चे जमा पे मौजूद गई कि तद गैरुल्लाह ना इमदाद वाले वाड़ी और जमा पे मौजूद गए कि द गैरुल्लाह त शपारस वाली की हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन कम शे चे जमुन पे हक की नीकी दा आदम मुकर्रबीन पे हक की गुनाह दा मुंका चा द पारा शपारस को चल का दे गरीब सड़ी दा कार दे वाले का नो दा मुंग द पारा नीकी दा पदी मुंग ला अजर ब मिलावी लेकिन का पैगंबर चाहता हुए जिद द पारा दा कारो का दा दागी पे हक की गुनाह दा जका च दाग बराए रास राबता द खुदा सरा दा और बराए रास ताल्लुक च दे अगर द खुदा सरा नो अजीजानो अर्ज में दाओ च मलाइक पखपल जाम के दा गिबत कउन की नो ददी खपल ख्याल दाओ च गोरा नीकी ब जोड़ आगा खलक कई च द चा बराए रास खुदा सरा राबता और बराए रास खुदा गोरी और अगर सरे ताल्लुक बड़ी सवाल दे आदम अलैहिस्सलाम तक जो हुक्म द मलेको शवे उच्च सजदा वर्तो कई दा हुक्म सिर्फ द ज़्म के मलेको तो और कद आसमानों नु मलेको तम नो अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैहि लिखली दी दा हुक्म सिर्फ द ज़्म के मलेको तो जकच दे खलीफा पज़्म का खुदा पाक जोड़ करे हो दे खलीफा द आसमानों नो खलीफा द ज़्म क्यों लिहाजा कम मलक च पज़्म का उसीदू नागी ता हुक्म शो च तासो आदम अलैहिस्सलाम ता सजदा हो और पदागा वक्त की शैतान हम पदा गज़्म का की दे मलाइकों के मौजूद हो और न मौजूद दा दे मुअल्लिमुल मलकूत हो दे द मलाइको उस्ताद हो दो शपग लक काला द खुदा इबादत करे शपग लक काला पदे ज़्म का दस ज़ैनो पाती च द पे खुदा ता सजदा न वाला गोला नो च मलाइको ता हुक्म शो च तासो आदम अलैहिस्सलाम ता सजदा हो कई टोल मलाइक पर सजदा पर दे वलाड़ पाते दो नकड़ा वे नकड़ा अल्लाह ते तपोस कई च मा मना का अल्लाह तसजुदा इज अमरतुक मां चिता ता हुक्म को चित सजदा हो कन तो वली नकड़ा वली नो देवर तो वही च काला अना ज खैर मिनहु ज़द दे आदम न बेहतर खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन ज़द और न पैदायम ची और पाक शेदे और दे खटे न पैदा ज़द ता सजदा वाले हो आना दा आना टके हो आना टके तुमरा खतरनाक दे च द सड़ी दिन और दुनिया द्वारा रसवा की
नोर कपत से पोए गई कन पोए गई खुदुमरा ब पोए गई कि 15 सलवे काल द पाकिस्तान की हर हुकूमत चिरागले दे नो आगा आना टके वेले जज्ब अदाओ का नो यह हुकूमत पसड़ी तोप दे पाकिस्तान ना खुशवे न दे यह टोल खुदाए दासे जलील कड़ी दी और दासे रसवा कड़ी दी और दासे शर्मोली दी चे दुनिया ते खुदली दी चे दाओ गौर इदार रसवा द जमाने दा मौजूदा हुकूमत दोइम मुंग बदाऊ आयो पके तकरीर कोलो है चे रंगुना मखड़ी जो तासो ता सुर ठे पर पशान शुरू को ना अंजाम गोर नन अगा खलक चिच्चा परुंद दी हुकूमत प तस्पो मदे वेली नन अगा खलक वर पर सिकंदरी की दागे वजह सदा दी हुकूमत अनट के कड़े दे जबदाओ नो अनट के शैतान करे अल्लाह और तो फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन ता अना वाले हुए अना खुद सिर्फ द खुदा शान दे दा ज़ात ते दा ताकत ते चागवी च अना या अल किब्रिया और रिदाई अल्लाह वही किब्रियायत जमा सादर दे बुलम सोचता च जमा पमख की गुरूर की तकब्बुर की जान तो वही च जम च शेमा बुल सोचता ला बल चुप चुप कल न च खुदा दा दुनिया पैदा करे जिने मलेकी उदरूली अवागी ते वेली दी चिता सोवाए चिला पदेलाम बांधे दामद राक आ गई अल्लाह नुचद करोड़ों न काल उशु चागा मलेकी पैदा दी और पदेला में दामद राखले दे ला दा बद क़यामत तरज पोरे दाला मद राका नु द क़यामत पोरस च अल्लाह अदल शुरू की नु मलेकी बोर तमखामख राशि हुए बचे इल्लल्लाह ला माना एच निश्ता सस्ता इस नो क़यामत के बोरते च इल्लल्लाह मगर कश्ता नु दा ग़ज़ात पे उलमाए मुतकल्लिमीनों की ओडला दा चागद इस शिप वजूद कायल नदी अवी इच निश्त तासो मंगम इस वाली अवी कम शेबच सबा आदम की नागे नन तसवर द आदम जायज है यो सड़े ब सबा यो शे ब सबा नहीं नु कतन्नो है चिनिश्ता नु दा जायज है नु कुल्लु मन अलैहा फान दायो कानून कुल्लु मन अलैहा फान सचिता सुगोरी तब फनाश बाकी बच सही वयब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम सिर्फ स्ताद परवरदिगार जात बाकी नौरत सब उस मंग जमुंग मोर प्लारो गो उस जदा तस्वर कम च जमा मोर चाहता पैदाम न जमा प्लार चरता पैदाम न नुमो निशान इजा वजिद फतलाशा अयो बुजुर्ग वही कहना
वही तरा पे याद यदि बाबा कड़ा चे हगस शू वर्ता निगाह कड़ा तरा पे याद यदि बाबा कड़ा चे हगस शू वर्ता निगाह कड़ा बादशाही लारदा कारवान तेरीगी सहर सबाद बुलबुल चगीगी तरफ याद यदि बाबा कड़ा चहगस शू वर्ता निगाह कड़ा बादशाही लारदा कारवान तेरीगी सहर सबाद बुलबुल चगीगी बली और बुजुर्ग वही गनी खुदाया हगा कुली यारान सशु द मजलिस में हम नशीन मुहिबान सशु जिसे हदब पे जमाद खुखातिरश व जड़ा लड़ तोतियान बुलबुलान सशु कुल अशियाबा हक ताला व तरुजू का दकातिब पब्यास के नकश बयान सशु द बिस्मिल से तार गुल्द गम जाड़ी इलाज वाड़ी सिकंदरी तबीबान सशु ला नुमो निशान अगर खलक लार चिल्लार बपे खखकारे दा उससे द बटेर बची पाती उस खुदार सड़ी मख्त चे गोरे उल्टाई बदल अगर खुली खलक अगर खस्ता खलक चपलारा बरवानू लार बपे द्रनख कारेदा उस चपलारा खलक रवानी तब है चे चरता द खरबा चे रवाना ने रवाना द सड़ी तोप दा ने खबरी द सड़ी तोप दी ने शान शौकत द सड़ी तोप दे बुत्ते चे गोरे तब है चरता द कचर न पैदा है खलक लार आइंदा नस्लू ना गोरा मोर अपलारे यौरंगी बच्चे चिते पैदाशी तब हुए चे खुदा खबर चलता द कारगना पैदा दा मुर्दार पके द कमे कालब के राब कुवत अजीजानो अर्ज में दाओ चे खलक लार फनाश उस अगर गंदा अगय पाती दी तासो गोरे उस खवास द मुल्क मुगोर है आवाम द मुल्क मुगोर है नन पाकिस्तान की मुजाहरी कीगी चे बाबरी मस्जिद चे दे इंदवान पके मंदिर जोड़े नुमुंग चगे वो चे हाय हाय बाबरी मस्जिद हाय हाय बाबरी इंदवान पके मंदिर जोड़े तद बाबरी मस्जिद द सलोर सौ कालू जुमात का भी आवड़े वर्षा काबा के दे सोकनास्ती अगस्मका द हिजाज चे पैगंबर आम ऐलान करे हो चे यहूद और नस्वारा बद हिजाज पसमक न परे दे आम ऐलान करे हो चे उबा से यहूद और नस्वारा द जजीरे द अरबना नंद अरब पर सरजमीन बांधे 3 लाख फौज द अमरीके प्रोत और ब्याला फौज चे वर सरा बरबंडी जिना कई दी के यकीनम नाराजी राशि चा फोटो इधर तो है सड़ी वर्दी अगस्ते दा और जिने जांगे अगस्ते दे जांगे और नोरा टोला बरबंडा दा और हेड कांस्टेबल दा क्लाशन को पिया चोले दे और बरबंडा दा हिजाज पसमका वाला नन तमाम दुनिया द अमरीके सपोर्ट कई जकच जमुंग मामा दे तमाम दुनिया नन तमाम दुनिया की द मुसलमान मुल्क द सफाई हस्तिना मिटावोल दादा अमरीके मिशन दे दादा अमरीके प्रोग्राम दगाल वड़ू क्या दे ब्लॉक
چې کوم د مسلمان ملکونو دی دا د منځ نه ویسته غواړي یو جایزه خبره ده دا د ببري مسجد لپاره جلسې او جلوسونه سیاسي لیډرانو اعلان کړی چې جلسې وکړي ببري مسجد ورانه جلسې وکړي بیت المقدس قبله اول و د مسلمانانو قبله اول هغه بیت المقدس نن د یهودو په قبضه کې ده یو یاسر عرفات او د شام مسلمانان دي چې يهودي په ټوپک ولي او د شام الکان ور سره په مچوغنو باندې مقابله کوي